خلافت په نامه باندې کاس راغلی ده دا تانه څه لاندې ده دغه سره خبره وکړه و د خلافت والا اول خو تر ټوله دا که دا خپله څېره دې موږ ته وښایه نو ته چې خپله څېره نه شي خو دا لا بیا به په ټوله دنیا خلافت څه راولي یا رب زیړې بوشکې ته شیخ خلافت نه یو مهرباني وکړه دا جنرال چې دغه موبین یا جنرال چې څلور کاله پټ مخ باندې کول ستر جنرال ما په پټ مخ نه دا کړی ما په پټ مخ نه دا کړی ستر جنرال پټ مخ نه ستر جنرال پنځه کاله خو مخ پټ وسنګ ستر جنرال وای کنه وای خو صرف دومره واګه ګوره یا د خلافت د کوم ولایت چې د ولایت مخوا مخ کار کوي د کوم ولایت ټول افغانستان ما د څنګه کوم ولایت هو دا خو خیرات ده بيخي یا دغه شالته میراث تاسو درخل ستر جنرال وایا بیا پاس لا خبري وکړه تا مخ کې نیمو اخیسته نه جنرال خو ما مخ کې درته وایي جنرال در دې مخ کې ما د کوم ستر جنرال صاحب بادا و جنرال صاحب جنرال صاحب یره ته دې باندې د دې څخه پرون دلته ملګری وایي جنرال صاحب باندې چا سوال کو بیا سره کتل جنرال صاحب باندې سوال څه ول جنرال جنرال صاحب ته دا کیمرا دایکه بیا یې دایکه نو تاسو جنرال جنرال خو یو خبريال سړی د تاسو خپل د امارت جنرال خبريال نه د ګور جنرال خبريال نه د خبري ته غوښ کړه جنرال ستاد بادار داړي درويسته ستاسو تقریبا د 2.5 میلیون ډالرو پروژه پلچ کړه ستاسو په میډیا باندې لګولې وستا ستاسو ته دونه قدرمند بیا ملدن دی ولې ګوخه کړی دن لدن دی بیخینه د ګور دا وګورخانه دا وګوره دا چې زناست مظالمه بیخي ګوخانه ده دا خو دی یو شخصي دغه د پدا چې وکړه جنرال صاحب مور به تاسو ډیر دغه وسایل برابر کو دوی په قدر نه پوي ماشاءالله ته مخ نشي ښکارا کولای نه پوهیږي اوس به دې ستیرا توای واده درته کوم دا خبيث خلک دي واغه جنرال صاحب سوریا کې یو دغه د دې خبيث نیول حیا دې ډیره بیا د دې ډیره ماتي ل دوه موخه کړ درې موخه سره جنسي تیارای کړ او بیا یو دې کار په اسمان هم نه بس خبرې فائدہ نه کوي والله لازم کسبه خبره دا یو حقیقت ده نه دا خو کیسه صحیح ده دا خبيث او دا مردګو دا شان کوي تاسو ته وان مال لپاره بد کارونه تاسو دغه نه درته صحیح دغه نه درته صحیح خبر خو دغه تر سره تایید کړي چې د داعشي 2.5 خود سره براله ولې شما نه سره کړي او په دې کار په احمان هم نه یعنی دا ځان لپاره افتخار ګڼ دلیل پر رجال په خلکو باندې ول دا نه د صحیح کوي صحیح شواهد در سره او صحیح د وړاندې صحیح شواهد د بي بي سي ګوره دا چاول تا خبره نه ده دا بي بي سي د تاسو رسنۍ تاسو د باداران ورسنۍ دی بي بي سي باقاعده په بي سي خو تاسو باور نه کوي بیا څنګه دلته نو خدای ته باور کړی کو چې ستاسو د بازار د ذکر باور کړی خپل کته تاسو راچوي یا ستاسو په ګټه دا په ځای موضوعګان به ځای باسونه پیدا نه کوي سم باستر خو ګور سید بازار سره کوم اول د امارت خلاف تاسو ولې جګړه کوي قرآن په کوم آیات کوم د اسلامي نظام د قرآن او په حدیثو باندې فیصله کوي کوم دلیل باندې تاسو جګړه کوي دا دلیل راته وایي امارت موږ په ټول نړۍ کې خلافت اسلامي راولو بیا په دې کې خلافت اسلامي په افغانستان کې خوراغله د بل خاطر راو خلافت خو نه راغلی خو تاسو اسلامي امارت بولی هغه خو چې سید د وګوره راته ونځه اسلامي امارت راغلی د افغانستان کې په اسلام او په قران باندې فیصله کې تاسو په نور نړۍ کې راولې کوم نور نړۍ کې راو ځکه موږ هم در سره ومنو په ټول نړۍ کې هم راوستي تیر دلیل راته وای دا دلیل د خلافت دلیل راته وای خلافت په معنا دروسه پونه ته ماته وای دلیل راته وای دا څنګه د خلافت دلیل دار ته وګ راته
په افغانستان کې ګوره په ټوله دنیا کې اسلامي نظام او شرعي نظام نشته، یوازې افغانستان چې اسلامي او شرعي نظام صحیح ده. زه دلته کوم دلیل تاسو لرئ چې د دې نظام په وړاندې تاسو جګړه کوئ؟ کچېرې دلته نوم معتبره ده، تاسو خو نوم معتبره ده، موږ هم انجیل او تورات نه دلته داخل کوته دغه کو توجیه کوو، موږ هم دغه قرآن او حدیث دغه ملاره ده، خو چې په صحیح طریقه سره داسې نه چې له کفارو سره تړون وکړو د مسلمانانو په مقابل کې. کله خپل خاري نه راپټ دماغ اکستا غاګ مستا و جنرال صاحب دې بل دا بل لري کوره کې کدا قسم سړي ما